په داسې حال کې چې په امریکا کې د نومبر په 3 ترسره شوي انتخاباتو حتمي نتیجه نه ده په ډاګه شوې، ولسمشر ډانلډ ټرمپ او پخواني مرستیال ولسمشر جو بایډن دواړو د بریا تمه څرګنده کړې. په پولینګ مرکزونو کې د کرونا وایرس وبا مخنیوي په خاطر په ځینو ریاستونو کې په میلیونونو خلکو د ډاک د لارې رای ورکړي. د ډاک یا د پوستې د لارې رای به په اخره کې شمیرل کیږي. We're still just waiting for a lot of these votes to come in. It's still very early, even though we've been counting for hours now. It's just going to take some time. په سپینواڼۍ کې ولسمشر ټرمپ خپل پلویانو ته په وینا کې په انتخاباتو کې تر وخت مخکې د بریا دعوا وکړه او د ثبوت ورکولو پرته یې خپل هغه دعوا بیا تکرار کړه چې د ډاک د لارې رای جعلي کیدی شي. ولسمشر په چارواکو غږ وکړ چې د ډاک یا پوستې د لارې د رای شمېر بند کړي، خو انتخاباتي چارواکو په دې لړ کې د فراډ لویه پیښه نه ده راپور کړې. This is a major fraud in our nation. We want the law to be used in a proper manner. So we'll be going to the U.S. Supreme Court. We want all voting to stop. We don't want them to find any ballots at 4 o'clock in the morning and add them to the list. Okay? د رای اچونې او شمیر په اړه د امریکا ریاستونه بیلابېلې ضابطې لري، خو په عمومي توګه بله ورځ هم دوام لري او ډېری چارواکي وایي ممکن دا څو ورځې وخت ونیسي. په ټویټر پاڼه ټرمپ د ثبوت پرته لیکلي چې د هغه مخالفین په ټاکنو کې د غلا هڅه کوي، خو ټویټر دا مواد د لانجې او ګمراه کوونکي په توګه بللي او فلیګ کړی دی. په عین وخت کې بایډن د رای ورکوونکو څخه وغوښتل چې له زغمه کار واخلي او ویل باور لري چې ټیم یې د بریا په لور روان دی. I'm here to tell you tonight, we believe we're on track to win this election. We knew because of the unprecedented early vote and the mail-in vote that it's going to take a while. We're going to have to be patient until the hard work of tallying the votes is finished. And it ain't over till every vote is counted, every ballot is counted. But we're feeling good. We're feeling good about where we are. پر فیسبوک او ټویټر دواړو د بایډن او ټرمپ پوسټونه فلیګ شوي او د ټویټر لخوا یادګرنه شوي چې د ووټونو شمیر روان دی. د انتخاباتو شنونکي وایي د ریپبلیکنز په نسبت ډیموکراټانو د پوستې د لارې زیات ووټونه اچولي او دا په دې معنا ده چې دې ووټونو شمیرنې کې تعطل به بایډن سره مرسته وکړي. په انتخاباتو کې د بریا لپاره یو نوماند ته د الکټورل کالج یا ټاکنیز پلاوي 280 ووټونه پکار وي. ګڼ شمیر مهم ریاستونو حتمي نتیجې نه دي ورکړي.